په سر باندې کینی دا بیخي زه به ایران ورته اگر چې د ویډیو هغه نه خو بیا هم د وګورئ دغه پرنده د باز دا راځي د دغه طالب سر باندې کینی د ورونه چې لکه د تعالوزین خیر دغه وګورئ دغه په دوه کې به خدای څه حکمت ولې دغه دغه سرونه غون سر لري 40 میلیون خلک دي دا دغه سړي په سر ولې نه دا په زابل کې د قومندان ده الله اکبر الله اکبر الوزي نه وای ډریږي بیچاره نه الوزي الله اکبر وګوره وزیر داس کې بیا هم نه الوزي توبه هغه ته ډاره مسکی کوي دا یې نشي هغه شعر دی و شاهین صاحب د ستار تړي هزار دي د دستار سړی پشمار دي جوړیږي چې ویني خو یاره خو ایران پاتې والله اکبر توبه نو څنګه شاهین صاحب چې دا مرغان راځي په ساري کینی بل شاهین صاحب زمونږ د مبارزې تکړه مبارز مولوی شبیر احمد عثماني صاحب چې په لایف خبرونو کې به موږ سره تل مدام ګډون لرو د الحمدلله نن د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور د رئیس په توګه مقرر شوی د همدې لایف څخه ورته مبارکي وایم او د لا بریا په هیله مبارک ماشاءالله ورته مبارک دي مولوی صاحب ته عثماني صاحب خو الله تعالی دې خیر ډیر عمر ورکړي تکړه سړی ده په شخصیت ته یقینا او غټه سیده د ملت دغه یقینا زما سوال خبرونه لنډه ده ډاکټر صاحب هم بیا خبرې وکړي غزنوي صاحب ډېره بخښنه غواړم زازه صاحب دلته پوښتنې ته راځم زازه صاحب زما غږ لري بله یو غږ دې لرم مبارز صاحب مننه زازه صاحب تاسې څه نړیواله تجربه هم لرئ او بهرنۍ هېوادونو ته هم تللي سفرونه هم کړي دا نړیوال جنګونه چې کله رامنځته شول دلته هم ډېرې اقتصادي ستونزې رامنځته شولې ډېر مشکلات حتی چې دا د افغانستان اوسني مشکلات د هغه هیڅ هم نه دي لکه په جاپان په هیروشیما باندې همداسې د هټلر جګړه کې موږ یاد کړو دغه اروپایي هیوادونه هم د سختو ستونزو د فقر او د لوږې سره مخامخ شول حتی خلکو د انسانانو غوښې وخوړلې لله رحم تر اوسه پورې داسې پیښه په افغانستان کې موږ نه لرو حتی په دې 40 کلونو کې دغه ولسونو دغه ملتونو د اقتصادي بحران نه د وتلو دپاره د نړۍ نه مرسته نه ده غوښتې لکه څنګه چې نن ځینې افغانان د ګوتو په شمار زیات نه دوی د نړیوالو مرستو ته په تمه دي دغه اقتصادي ستونزو څخه د وتلو یوازینۍ لار همدا ده چې موږ د نړۍ ته لاس وګوت کړو که نه په خپله باندې کار وکړو دا هېواد په خپله زرغون کړو په خپله په پښو ودرو که په دې اړه د لنډ وضاحت ورکړي مننه ډېره زیاته مننه مبارز صاحب په اروپا کې چې څومره ناخوالې تېرې شوي غریبۍ او د هغې د جنګونو وجې نه دلته په کالونو جنګونه ډېر ځپل شوي مملکتونه دي خو زه تا ته دغه ټول په یوه لنډ شي کې درته ویلی شم چې ګاندي چې کله لاړ و ساوت افریقا ته هغه نه یې پوښتنه کړې وه چې دغه مملکت آبادي صرف ما ته په یوه ټکي یا دوو ټکي کې بیان کړه نو هغه ورته وویلې په انګلیسي کې چې والنټیر معنا یې چې هر سړی په کار دی چې خپله کومک وکړي بغیر د پیسې بغیر د څه نه سړي وظیفه دی د هر انسان هر افغان په افغانستان کې چې خپل مسؤلیت وپېژني خپله وظیفه وپېژني دا ونه وایي چې فلانی څه شی کوي هغه په چوکۍ ناستې نه چې د څومره تجربه لري چې د څومره تاسو څومره کوای شي د لاسه د څه شی کېږي چې د څه شی د په لاس کې وي ته په کار دی چې دغه خپل مملکت ته قربان کړي چې د څه د لاسه کېږي نو والنټیر مطلب دا دی چې دغه خلک په خپله جیګ شلل جوړې کړلو هر مملکت جیګ شللو مفته کار یې وکړلو دلته په د اروپا کې اوس هم ډېر داسې خلک دي چې مفته کارونه کوي پیسې هم نه اخلي صرف څه شی کوي یو خدمت کوي فکر وکړه یوه زړه ښځه دی هغې چې هېڅ هم لاسه نه کېږي ځي په سړک کې درېږي یو ډانګه یې خلي چې هغه نه سټاپ لیکلي دي چې په دغه سړک کې ودرېږي چې صرف دغه مکتب وخت کې د شاګردان چې دغه سړک نه تېرېږي راتېرېږي چې صرف دغه سړک کې ودرېږي چې دغه ماشومان په ډېر قراره تېر او راتېر شي نور یې چې څه لاسه نه کېږي صرف دا وظیفه هم دوی کوي مفت
د خپل حکومت د خپل خلکو لپاره. نو زه اوس افغانانو ته دغه واجد خانه زه تا نشم راجع کولی، تا اینترنت کار نکړي خفه نشي، زه د هر وخت قطع کوم نشي کېدلی دی مرا. نو دغه اروپا چې دغه څومره مشکلاتو نه ووتله صرف په دغه چې دغه خلکو خدمت وکړلو د چی شي چې په لاس کې وو په هر توانۍ. لکه اوس جاپان چې کله د بین لاړلو نو هغه جاپان خلکو چې کله جنگ ختم شو نو هغوی وی چې مخکې 8 ساعته کار کوله اوس په کار د 14 ساعته کار وکړو چې د مملکت جوړ کو. اوس ګوره جاپان کوم ځای ته ورسېدلو، هغه کار وخت ډبل کړلو، خوب کم کړلو، هر شي کم کړل لیکن کار زیات کړو. لیکن مو افغانان یو مشکل لرو چې اوس افغان مملکت آزاد شو، هر شي آرام شول، اوس مو نورم لټ کیږو دغه نه بعد. نو دا په کار دغه مفکوره ځان مازغون لري کی په کار د چې هر سړی کوشش وکړي چې دا مملکت آباد کی. کدو اوس خارج ته څي خارج کی خدای الته څوک پیسې مفت نه ورکوي، الته به دوی 15 ساعته کار کوي، دا شي کار به کوي چې هغه خپل مملکت کې کېدای شي هغه کار ډیر وم نه کی، لیکن دلته به کوي 15 ساعته هم کار کوي، 14 ساعته هم کار کوي، خو هم دغه کار نیمایي خپل مملکت کې وکړي. نو هغه ورور یو خالی لاند جواب ورته وایم چې وروره تاغه مخکې سوال چې وکړل ګوره طالبان دغه شی نه و چې مشخص کسانو، طالبان دکاندارم پکې طالب و، کېدای شي یو تجارم طالب و، کېدای شي تاسو سره څنګه یو کس به دکانداری کوله طالب و لیکن ته به خبر نه وي. نو کې هغه چې دی وس طالبان چې کوم مشران چاته چې وظیفه ورکوي هغه اتمن پوهیږي چې دای مسؤلیت لري. بل چې د جنگي حالت نه دی چې ته جنگیالي بو دوی وس دا شی ځایو ته بیاي چې هغه ته دوی امنیت ونیسي د سرحدات. او بل مو دغه کوچنی ماشومان در 25 خود وایو د بودیمو پاینده که سایمن سبانی د اردو جوړي د خونه د چې د اردو بو مخته جانکيري جوړي د اردو بو مخ په خپل جوړو د خپل اردو د خپل بچیان هم دي. شاهین صاحب صرف دغه ډیر خلک دلته چې د مشکل دغه دی چې یو طالب ګوري چې هغه بیچاره کالی زاړه دي، لګ ګیرهش دی او لګ ویختان دي او لګ چبلقې په پخو کې دي، لګ مشکلات دي، غریبی دي، لیکن واسه نشته. نو دوی فکر کوي چې دا ډیر بیا عقل دی، دغه بیا عقل د په عمر سینه دی. ګوره که په عقل سوي نو د نن سبا په افغانستان کې یو کس دی، یو 44 کالو دی یو کس دی، نو په کار دی چې دا مو په پاچای کې نه ځکه چې دا ډیر مشر دی، تجربه ډیر لري. تجربه په عمر سینه ده، دا تجربه په عمر سینه ده، په هغه سینه ده، دا په استعداد چې خدای پاک چاته ورکړي. کېدای شي یو کس به ډیر عمر کم وي لیکن د ما او تانه به تجربه ډیره زیاته وي د هر بخش کې. نو خدای وکړي چې دا یو ویډیو راغله، دا یو ویډیو ورولګل په دغه ویډیو کې لیدل کېږي چې په خواب او پاوزو کې تقاضای جنسي د موږ د خويندونه کېدل او بعد شان وو امانن به اوزی ته خلک ورزي خپل مشکلات ویدل او خور څوي او د خلک څوي دغه اوزه ده ورونو د خلک وګره رایز غلي دي دوبره ډیر ریزي غلي چې د مسکینان ورتناسب په دالیزو کاریزو ته جواب ورکړي. د خلک خپل ریزی کار وي. در ادارات دولتی وجود داره یا که خیر؟ شما با ما باشید، داخل بریم از مردم و از مراجعین و از مسئول حوزه هم میپرسیم که فعلا وضعیت چطور است، فساد اداری وجود دارد یا که خیر؟ بیاین با ما. از خاطر آمده بودم چند روپای مردکه ما قرض داده بودم، این ماه دما مرا بازی داده میرفته 3 ماه، گفت من کار میکنم کمایی میکنم تو را میتونم خودم میگیرم. حالا که در 3 ماه مرا بازی داد، حال پای من میبرم عملیات میکنم، در پایم سیخ از پاکستان میرم، میگم پیسه ما بده، میگه پیش ما خو 1 روپیه نیست. گفتم سایز که 1 روپیه نیست، بیا دوزه میریم که اوزه والا چی میگه. حالی که جا آمدم میگه در 2 قسط نمیکنم، در 3 قسط میکنم. من گفتم در 3 قسطم که میکنی خیمور یک شنخ مرا بده که من میرم پاکستان، همین سیخ پای من میکشم که بسیار به عذابم کرده، زیادی روز به روز تیر میشید، پایم خوش شده میره. گفتم از پایم بیخی از بین میمانه. گفتم بده حال باز مولوی صاحب گفتش، گفت چیز است حال چطور میکنی؟ گفت من خو ندارم. گفت دلت که داری دلت که نداری میره در 3 قسط پیسه از این سیاست را خلاص کن. مشکلتون حل شد، خیر ببینه حل شد. گفتشانه گفتم یعنی نه او تو خب سختی هیچ قبول نمیکرد. مولوی صاحب خیر ببینه همون گفتش، گفت بکو اگه دیگه حکومت ما می بود ولی اگه میکرد برو بوسا په پیغام یک ماه بعد بین 2 ماه بعد بین میکرد سر حال خوب بود که حالا می آمدیم کار ما را اجرا کرد. در پیسه از مسلمان بده که باگانی شکایت بازی پس سیاست که آمد باز ما شکایت میگیریم ازش، بازش شکایت کردیم میکنیم.
ما نه از کس شکایت داریم، نه دیدیم کس را، نه از ما کس چیز طلبیسته. 1000 بار شکر میکشیم، شکر که می بیادرای ما آمد که از این روز از این رشوتخوری و از این منتخوری کلگی واسطه که می داشت کارش پیش میره، که واسطه نمی داشت کارش پیش نمیره. با خدا قسم از بالا سر ما خدا از پای به وضو شیشتیم. ما هر بار که یا میگردن میبینم شکر میکشم سرشون. شکر که در ملک افغانستان ما مسلمانی آمد. از این عیاشی، از این مردارخوری، از این چتلخوری همین مردم کم شد. ما ازشان خوش هستیم، خدا و رسول ازشان خوش باشه. الحمدلله. په دو کې اوس څه وایي چې د اوزې نه اوزه جوړه شوله، د خلکو مشکلات ته ورورسېده. الحمدلله دغه سال و. الحمدلله ډېر له خدای شکر باید ادا کړو. الحمدلله. مننه شاهین صاحب، الله مو خوشحاله لره. بس خپرونه هم کمه ده، داسې لاندې به راښکته شو. کمانډو صاحب خو خبرې وکړې، زازي صاحب هم. ډاکټر صاحب یو دقیقه وخت لري د موضوع په اړوند که څه لري افغان ولس د اندېښنو په اړه باندې چې نړیوالې مرستې نشته دی او دا شیان نشته، په دې اړه باندې که لنډ نظر ورکړي څنګه کولی شو چې دا هیواد پرمختللی کو، د نړۍ د سوالګرو هیوادونو څخه یو پرمختللی هیواد باندې بدل کو؟ ډاکټر صاحب. سید زما خو ګوره په یو عقیده یم، هغه یو شی ده، د افغانستان د اسلامي امارت مشرانو ته ایمای طرفه یو ډاکټر بیچاره ډاکټر مشوره دغه ده چې په مغه حدیث په مغه آیات باندې کلک ودرېږئ، څنګه مو چې مونږ جذب کړي یو، هیڅ چاته په دغه شیانو کې ټیټ ښکته پورته نه شي. دا به سبا ته تاسو ته ووایي چې په کابل ښار کې ډانس خانې او شرابخانې شروع کړئ، مونږ به تر سره کومکونه کوو. هیڅ دې راباندې ونه کړي. د افغانستان هغه خلک که غواړي چې ازادي ولري، ښکلی اسلامي افغاني کلتور ولري او په وچه ډوډۍ یا په وږې ګډه موږ سره ژوند کوي، ودې کړي که نه دې کوي، الله دې په همغه لاره بوځي چې کوم ځای نه راغلی په همغې ځای ته یې ورسخت کړي. مګر د اسلامي امارت ته وایم چې په یو شي کې هم تنزیل ونه کړي په دې شیانو. که مو وکړ دغه خپل صفوف در پسې راپورته کېږي. اولین به د ډاکټر کریم تڼیدوالي چې در پسې راپورته. مننه شاعر، ډېره مننه، الله مو خوشحاله لره. غزنوي صاحب. افغان صاحب او ډاکټر صاحب په یقیني خوندور نظر وله، نو باید موږ تاسې دا څه قرباني سي وله، دا ټوله د الله د کتاب په خاطر وله او د الله د نظام په خاطر وله، له دې باید کلکه دفاع وسي. زه د ډاکټر صاحب د خبرې په تایید صرف یو شی وړاندوینه کوم، باید موږ تاسې افغانان د خپل کور په خپله جوړ کړو. هر سړی چې خپل کور د خپاره څومره خواري کوي، یو کور جوړوي، یو کلا جوړوي، یو انګړ جوړوي، نو په ډېر ترتیب په ډېر هلو ځلو حتی وچه کله خوري، چای خوري، خو هغه کور او بادۍ جوړوي، وایي دا مې د آینده د اولاد ده. نو موږ تاسې باید ټول افغانان لاس سره ورکړو او دا خپل کور جوړ کړو. او یو شي ته د ما یو نظر ده، یا مثلا د خلکو به ولا کسې ورسره موافقي که نه، زه وایم چې اسلامي امارت یو کار د افغانستان د بودیجې د خپاره وکړي، دا به یقیني دا د ما خپل فکر ده. نو نه پوهېږم څوک ورسره موافقي که نه، خو دا به وړاندوینه مو وکړو او غوښتنه به مو وکړو ځینې چې د افغانستان څومره سړکونه دي یا د افغانستان څومره موټر دي، مثلا که هر ځای کې په دې ولایتو کې نو په یو موټر باندې 15 روپۍ کېږدي، دا 15 روپۍ باندې یو سړی هم ولاکه کمزوری سي او دا 15 روپۍ راټولوي، بیرته تاسې باور وکړئ چې د افغانستان مکمل سړکونه او اقتصاد په باندې پورته کېږي. لکه څنګه چې مخکې حکومت کې ولې د تلیفونو ولې نو هغه اغلا کېدلې ولاړې پردیو جوبو ته. زه وایم چې اوس په یو موټر باندې 15 روپۍ د لارې د اخباره مثلا کېږدي چې له اډې وځي، نو هغه شخصي زراتیر سره د سپارلي موټر په 15 روپۍ هېڅوک هم نه کېږي. دا ما شخصي نظر ده. نو ان شاء الله تعالی دا مې یو غټ لاسته راوړنه ده د افغانستان د اخباره چې ډېر به په مختګ وکړي د اقتصاد. مننه بالکل. وړاندیز سره مو همغږی یم، الله مو خوشحاله لره. وخت مو کم دی. شاهین صاحب اخري شیبې دي که څه لرئ؟ مهرباني مبارک صاحب تاسو وغږیږئ، د تاسو ګلالۍ خبرو سره به لایف دلته ختم کړو، وخت خلاص. مهرباني. ډېره مننه. د غزنوي صاحب د خبرو په تعقیب زه همغږی یم. 15 روپۍ یا 10 افغانۍ به انشاءالله تعالی چې زموږ په ولس باندې بوج نه وي. داسې یو مثالونه لرو په نړۍ کې، داسې هیوادونه شتون لري چې د برېښنا بندونه یې همداسې 15 روپۍ او 10 روپۍ او
په 100 روپۍ او په 100 روپۍ باندې خپل هیوادونه آباد کړي دي. لنډ مثال د تاجکستان هیواد لرم چې د برېښنا بند دی همداسې په 10 روپۍ او 15 روپۍ او د هیوادوالو د بس په نه باندې ورغاوه چې نن زمونږ کابل ښار برېښنا هم د همغه بند څخه ده. همداسې نور هیوادونو ته هم برېښنا ورکړې. موږ د برېښنا بندونه که جوړ کړو فابریکې جوړې کړو په 15 افغانیو باندې چې خیانت ترسره نه شي ان شاء الله تعالی چې دا به ډېر شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له ټولو ملګرو څخه نړۍ مننه کوم. دغه یو خبر به زما کوم مبارک صاحب خبر صاحب ورونو د مولوي صاحبان په جمعتو کې لکه مشر او د جمعې منځ خلاصه د خلک ته وایي چې اشعار وکړي د کوڅې پاکي کې د بلدیې سره د ښاروالۍ سره کومک وکړو. اشعار باندې موږ نه خرابېږي د غون کله د خپل کوڅه پاکي کې هر کله هر ځای چې ده چې هر چې جمعه ده یا ما قریه اب ګلالۍ کوي په دغه باندې بس افغانستان ګلالۍ شي. دغه کوشش کوي چې دا به فکر کوم چې هم د بلدیې سره هم د ښاروالۍ سره هم د حکومت سره هم د ځان سره یو کومکی اطفال موږ وزي وړم وزي مریضيږي. دغه اشعار کار یعنی د خو ډیر د موږ تاسو یو انانوي کار دی یعنی موږ په خپل باندې ډیر کړی دی ملګری سره کومک سره بنان د وطن سره د دولت سره د خلک سره کومک وکړو. مهرباني مبارک.